من خلق علماء دي عقل من خلق سوق دي علماء دي علماء دا علماء دا سپکنا دا علماء دا بدگمانینا دا علماء بارک دا بدزبانینا دا علماء بارک دا نفرتنا لکه څنګه چې په دې بدقسمته معاشره کې څه په دې بدقسمته معاشره کې دا شی عام شوی دی بوډا دی که ځوان دی پوه شوې سیاسي دی که غیر سیاسي دی امیر دی که مولا دی هر د دویمه خبره کې د تنقید د طعن د جرح نشانه مولا دی الله د دې فتنې نه زموږ ټول امت مسلمه حفاظت وکړي الله د عربو حفاظت وکړي الله د عجمو حفاظت وکړي الله زموږ د راتلونکي نسل بچ کړي الله زموږ د راتلونکي نسل بچ کړي ما ته ګورئ چې ته په عالم باندې بدګمانه شوې نو ستاسو خیال دی چې ستا به دا عالم چې کوم محنت کوي د دغه محنت باره کې به ستا ښه ګماني څه خیال دی دا خو زما سمجھ کې نه راځي چې عالم باندې بدګمان یم او د عالم محنت باره کې زما ښه ګمان دی دا خو زما سمجھ کې نه راځي چې عالم باندې بدګمان یم د عالم باره کې بدزبان یم او د عالم د محنت میدان چې جومات او مدرسه ده هغې باندې زما ښه ګمان دی قسم په خدای دا خبره خو سمجھ کې نه راځي دا یو ډېر لوی جال دی د شیطان ډېر لوی دام دی د شیطان ډېر لوی زنځیر دی د شیطان ځکه چې زه هیڅ یو مسلمان د جومات باره کې بده خبره او سپکه خبره نشي کولی هیڅ یو مسلمان براه راست د مدرسې باره کې سپکه او بده خبره نشي کولی که کولی شي هیڅ یو مسلمان د عالم د دین د محنت باره کې د سنت او د شریعت د محنت باره کې سپکه او ورکه خبره نشي کولی پوه شئ نو دې کمبخت دشمن مسلمان ته د مولا بیزتی د مولا پشان کې بدګمانی د مولا پشان ولې نو تا ته نه دی معلوم دی نه دی ویلي دی نه دی کړي داسې نه کوي دا خبره ورته اسانه شوه نو چې دا خبره اسانه شوه نو رفته رفته دا بدګماني او دا بدزباني خدای دې نه کړي د دې مسلمان په زړه کې به د جومات باره کې د مدرسې باره کې او د علماو د حق دین د حق محنت باره کې سرایت وکړي ثبتی جوړ شي الله دې حفاظت وکړي ستاسو دا ناسته ستاسو دا اورېدل او ستاسو دا قربانۍ دې الله قبول کړي موسم هم انشاءالله الله ښه کړی دی دا د الله فضل دی او زمونږ د خپل لوی الله نه د دې عمل د قبولیت ډېر امید دی چې الله به قبلوي زمونږ قربانۍ به الله قبلوي زمونږ جړاګانې دعاګانې به الله قبلوي او زمون گناهونه به الله مونږ ته معاف کوي انشاءالله زمون گناهونه به الله معاف کوي تېر اختر کې دغه ضرورت خو زوړې وخت زیات شوی اوس هم زر پاسې ملګري چانده وکوي سلک کار پاتې دی او سلک کار قرضم ده په مدرسه باندې زر پاسې خدای مو بخښه یو 15 منټه کې چې چانده وشي ښه څه اخلاصي د الله د خزانو نه د لوی امید په تمه باندې الله د خزانو نه د لوی امید په تمه باندې خپل اخلاص الله ته ښکاره کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد استعمال وسم شروع